د طالبانو خارجي مسلمان ملګری چاو څنګه کابل کې لوټ کړ هغه څه ویلي دي او بلخوا ذبیح الله مجاهد د داعش اخطار ته کوم جواب ورکړ. ویډیو وګورئ او سول افغان چینل سبسکرایب کړئ. په کابل کې د امریکایي پوهنتون استرالیایي استاد تیموتی ویکس چې د طالبانو له لوري تر تختولو وروسته د دوی ملګری شوی او اوس یې پر ځان جبرائیل عمر نوم ایښی پر خپله ایکس پاڼه ویلي د کابل په تر ټولو خوندي سیمه یا ګرین زون وزیر اکبر خان کې غلو لوټلی او په زور یې ترې موبایل وړی دی. نوموړي د خپلې ادعا د ثبوت لپاره دغه عکس خپور کړی او وایي له جومات څخه د ستنېدو پر مهال لوټل شوی دی. د کابل په امن ځایونو کې لا هم بد خلک شته. پام ولرئ زه د کابل په پولیسو باور لرم چې غل به ونیسي. په دې وروستیو کې په کابل ښار او ولایتونو کې د جنایي پیښو ګراف ډېر لوړ شوی دی. همدا تېره شپه د کابل په 12مه ناحیه کې غلو یو تن څخه موټر تختولی او ځوان یې شهید کړی دی. خلک تر ماښام ناوخته په لارو او کوڅو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. بلخوا زاویه نیوز لیکلی دي د نیویارک ټایمز د خبر پر اساس په کابل کې پر ځینو سفارتونو او سیاسي استازولیو د داعش وسلوالو له لورې د برید خبرداري ته په ځواب کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دغه ډله د بریدونو وړتیا نه لري. نوموړی وایي داعش په شدت د دوی د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې دی. د دې وس نه لري چې په ډیپلوماتیکو ځایونو بریدونه وکړي ځکه هغه ځایونه تر ځانګړي امنیت لاندې دي. په ورته مهال زاویه نیوز ته سرچینو وویل د ارګ شاوخوا زنبق څلور لارې شهرنو او په مجموع کې په ګرین زون ساحه کې امنیتي تدابیر سخت شوي او په څو مترۍ کې لاس په ماشه وسلوال لیدل کیږي.